الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. تاسو ګورئ د پی ټی وی پښتو خبرونه او زه یم الیاس کاکړ. په سپریم کورټ کې د ټاکل شوو نوو ججانو د سوګند اخیستنې غونډه وسوه. جسټس محمد هاشم کاکړ، محمد شفیع صدیقي، جسټس صلاح الدین محمد، جسټس شکیل احمد، جسټس عامر فاروق او جسټس اشتیاق ابراهیم سوګند واخیستی. د پاکستان چیف جسټس جسټس یحیی افریدي له نوو ججانو څخه سوګند واخیستی. جسټس میاں ګل حسین او اورنګزیب په د لوړ عدالت اکټینګ جج وي. په غونډه کې د سپریم کورټ مخورو ججانو وکیلانو د سوګند اخیستونکو ججانو کورنۍ هم ګډون درلودی. د بلوچستان حکومت د میرمنو د ورځې په هکله ګلابي سکوټي سکیم معرفي کولو پریکړه کړې ده. د بجلی د موټر سایکل سکیم لپاره د سټیټ بانک په شاورت په فاینانسینګ کیږي. د بلوچستان د وزیر اعلی میر سرفراز بګټي په مشرۍ کې د سکیم په اړه غونډه په کوټه کې وسوه. په کوم کې چې نجونې لوستونکي، کارکوونکي میرمنې او د عام وګړو لپاره هم 5 الکتریک بایک په اسانه شرطونو باندې د ورکولو پریکړه وسوه. د سکیم لاندې په سبسایډي باندې په سکوټیز ورکولو څخه و میرمنو ته د سفر غوره اسانتیاوې په برخه سي. د بلوچستان په ارنایي تحصیل شارګه کې د چاودنې له کبله نه مزدوران په حق رسېدلي دي. د لومړۍ پلټنې په رڼا کې ویل سوي دي چې چاودنه د سړک پر غاړه باندې د پټ شوو موادو له لارې وسوه. چاودنه هغه وخت وسوه چې د مزدورانو ګاډۍ تېرېدله. بم ډسپوزل سکواډ د چاودنې له ځای څخه شواهد ترلاسه کوي. د بلوچستان وزیر اعلی میر سرفراز بګټي د مړه شوو له خپلوانو سره د غمرازۍ په څرګندولو سره وویل چې په پیښه کې لاس لرونکي ترهګران به ژر تر خپل انجامه پورې ورسول سي. د بلوچستان حکومت له ځپل شوو کورنیو سره ملګري دي. هغه وویل چې د همان د دشمنانو ارادې به هیڅ ډول کامیاب نه سي. د بېګناه ښاریانو په نقشه کوونکي ترهګران د هیڅ ډول بخښنې وړ نه دي. وزیر اعلی میر سرفراز بګټي د 6 ټپیانو په ښه توګه د درملنۍ ترسره کولو هدایت هم ورکړل. د ډیپټي کمشنر کوټي لیفټیننټ ریټایر سعد بن حسد تر صدارت لاندې د پولیو مهم په کامیابۍ سره د بشپړه کېدو وروسته د 20 فروری څخه تر 20 فروری پورې د اف آی پی وی مهم د پیل په اکله غونډه وسوه. په غونډه کې ایریا کوارډینیټر دبلیو ایچ او ډاکټر صفدر قائم مقام سی سی او کوټه زبی الله او ایډیشنل ډیپټي کمشنر ریونی ګډون درلودي. و ډیپټي کمشنر کوټي ته د مایکروپلان ډلو د تربیه کړل شوو کسانو په اکله معلومات ورکړل شو. اف آی وی مهم په د 20 څخه تر 20 فروری پورې د کوټي په 19 یونین کونسلانو کې کیږي. د بلوچستان اسمبلی پخوانی ډیپټي سپیکر سردار بابر خان ویلي دي چې لوبي د صحت مند ټولنې جوړولو لپاره هم دي. د لوبو هلې ځلې په ټولنه کې د لوبو د ګټلو له جذبې سره او بایدل په منلو د زغم او د قانون پاسداري زده کوي. د دې خیالاتو څرګندونه هغه تېره ورځ ډیپټي کمشنر موسیخیل ټورنمنټ د فاینل پروګرام ته په وینا کې وکړه. پروګرام ته ډیپټي کمشنر جمعداد مندوخیل هم وینا وکړه. په دا مهال سپورټس افیسر جمال الدین او نور هم موجود وو. په لوی شمیر کې شایقین هم موجود وو. د ځانګړي میلمه سردار بابر خان موسیخیل او ډي سی جمعداد مندوخیل د دواړو ډلو سره پیژندګلوي وکړه. هغه ویل چې د موسیخیل مځکې د فوټبال او د کرکټ ډیر ښه لوبغاړي پیدا کړي دي. نن هم په موسیخیل کې د فوټبال او کرکټ قابل لوبغاړي موجود دي. د لوبو داسې هلو ځلو په سبب لوبغاړو ته خپل اهلیت د ښکاره کولو او نور ښه جوړولو موقع رسیږي او په ماشومانو کې د لوبو شوق پیدا کیږي. په کوټه کې د ایران د کونسلیټ لخوا د ایران د قومي ورځې انقلاب اسلامي ایران د 24 کلیزې په لړ کې یوه غونډه وسوه. په غونډه کې ځانګړي میلمه صوبایي وزیر میراسیم کردګلو، صوبایي وزیرانو او د پارلمان غړو کیک کاټ کړی. و غونډې ته د وینا کولو پر مهال صوبایي وزیر میراسیم کردګلو، پارلماني سکریټري برکت رند او د بلوچستان مخنی ګورنرانو ملک ولی کاکړ او سید ظهور هغه وویل چې پاکستان او ایران دوه ورونه اسلامي هیوادونه دي چې له پیړیو څخه د ورورګلوي نه پرېږدونکي تړون لري او په ځانګړي ډول د پاکستان د صوبه بلوچستان او د ایران د سیستان بلوچستان د خلکو ترمنځ د خپلوي تجارتي او کلتوري ژورې اړیکې شته او د ولسي د خپلوي لرونکو اوسني حکومت د کړنلارو له کبله ورځ په ورځ دغه دوستي پیاوړه کیږي. و غونډې ته په کوټه کې د ایران ټاکلي ځایي ناستي کونسل جنرال سید مهدي شایقي هم وینا وکړه. هغه ویل چې د ایران او پاکستان تر مابین په سیاسي، تجارتي او کلتوري اړیکو کې ورځ په ورځ پراختیا روانه ده او له یو بل سره د تجارت کچه په کال کې له 2.5 څخه تر 3 ارب ډالر پورې رسیږي. د کتاب میلې پیل نن څخه وسو. دغه میله په 4 ورځې دوام لري. د ګوادر پوهنتون وایس چانسلر پروفیسور عبدالرزاق صابر د میلې پرانستنه وکړه.
پر دا موقع د بلوچي اردو و شاعر عطاشات د ذکرې په مناسبت سره د هغه په شاعري باندې د جوړ شوي یو نغمه وړاندې کړل شوه. د کتاب میلې په لومړۍ ورځ بېلابېلې سرګرمیانې وړاندې کړل شوې. د بلوچستان موسمیاتي بدلون او پر شاته پاتې خلکو باندې د هغوی اغیزې تر سرلیک سیمینار وسو. په دې لړ کې د ریاست پاملرنې او د سیمینار په برخه وو. څرګنده دې وي چې په عطاشات نامه کتاب میله کې ګوادر کې د کراچي، ګوادر کېچ، کوټي او لاهور د پبلشرانو د کتابونو پر سټالونو سربیره د بلوچي کلتور سټالونه هم لګول شوي وو. په کتاب میله کې ګڼ شمېر شاعرانو، لوستونکو، استادانو او ښځو ګډون درلودی. او اوس له دې سره سم د پښتو خبرونه پای ته ورسېدل او موږ ته راکړئ اجازت د لوی الله په امان.